د غزني د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي دغه پروژه د کابل قندهار لوی لارې په 8 کیلومتره برخه چې له غزني ښار څخه تیریږي د ښار د ښکلا او خلکو ته د اسانتیا رامنځته کولو په موخه پلي کړي چې نږدې 7 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. دا پروژه چې تاسې نن عملاً افتتاح ولیده دا د تنویر د عمومي شورا پروژه وه چې د ښاروالۍ له طرفه یې د دې قرارداد شوی ولو او اوس هغه د رسما قرارداد و قراردادي ښاروالۍ ته وسپارل افتتاح مو وکول ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. په دې باندې ښاروالۍ له بودیجې څخه تقریبا 7 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی. دا اشاره تر 8 کیلومتره پورې اوږدوالی لري چې ټول اشاره کې د پایې نصب شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. برای کیفیت خود پروژه وقتی که ما کیبل‌های مطابق احجام داشتیم همهش رفتیم در بریشنا شرکت تاییدی بریشنا شرکت در کتابچه ژورنال پروژه داریم. بعد همهش هم از ایران خریداری کردیم که یکشم کلی کیبل‌های چی 2.10 بوده 2.6 بوده 2.4 بوده 2.2 کلا از ایران خریداری شده و گروپاش هم مستقیم از چین خریداری کردیم. له دې سره د غزني اوسیدونکي د ښاروالۍ ریاست دغه کړنه ستایي او وایي دغه ډول پروژې کله یوې خوا د ښار په ښکلا کې ونډه لري له بلې خوا خلکو ته د تګ راتګ په وخت کې اسانتیا رامنځته کوي او د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې مرسته کوي. این برقا نبود، سرک بسیار تاریک بوده. این مسافرایی که از کابل قندهار از جای میامد بازی تاریک بود، زیاتر مردم ناامن فکر میکردن. حال خوب شده اینا ماشاءالله شهر هم روشن شده. موږ ډېر خوښ کړه ورسره ځکه چې ټول هر رڼا سوی ده او موږ په اسانۍ سره کولی شو که ماښام وي که ماخوستن وي هر ټایم چې وي موږ خپل ضرورت رفع کړو او همدارنګه خپلو درسو ته ادامه ورکړو. د یادونې وړ ده چې د غزني د ښاروالۍ ریاست له لوري د غزني ښار په نورو برخو کې هم په سړکونو باندې د چراغونو لګولو د 2 پروژو چارې روانې دي چې د مسؤلینو په وینا په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.